بسم الله الرحمن الرحیم د میسور پروګرام د خراله زه محمد فاروق سانیزی تاسو په خدمت کې نن بل خیر سره په میسور پروګرام کې نن سوی ویو ټیب کې اول د خیر سره چې وای ریډ موډ نو راځم د خیر سره میسور پروګرام سٹارټ کوم اول د شی واخلم په یو پاراګراف واخلم ار ایکوال ودرېګم ایکوال ار ان ډي ډیکټ سٹارټ نو کوم صلیح پاراګراف ماته واخلم شي کوم انټر به کوم اوس راځم چیرته په عمومي توګه موږ کار وخت موږ تاسو د میسور پروګرام خلاصو نو هغه چې شي د پرینټ لیاوټ په نوم باندې او که تاسو د میسور په ساتي د انټرویو ته ورده انټرویو ته تاسو انټرویو پوښتنه وکړي چې مثال د میسور لیاوټ ویو چې دا هغه موږ تاسو نه ورته 15 دانې دي یو ریډ موډ ده بل د پرینټ لیاوټ ده بل ویب لیاوټ ده بل آوټلاین ده او بل ډرافټ ده لکه څنګه دا د ویو مې هغه څخه معلومیږي ویو کتلو ته وایي دې کې موږ تاسو نور تغیرات پکې نه راولو یوازې دې کې موږ تاسو کتلی شو څه رقم دا موږ مطالعه کوو دا یوازې دغه لپاره پکارېږي دا مینه نو راځم اول چې کوم ریډ موډ باندې کلیک کوم ریډ موډ باندې څنګه څه کلیک کوم کو ګوره دا رقم د موږ تاسو ته دا ښکارېږي او دغه باندې مثال صفحه بدلولی شي څه شی ده چې مثال موږ تاسو ته مثال عادي ښکاره سي مثال په کوم لیکلو کې موږ ستونزه لرو موږ ته سره کوم ته مثال دا ښه ولولو چې دې کې کوم ځای کې تغیرات وي نو تغیرات پکې بیا راولو نو که چېرته بېرته عادي حالت ته راوستل غواړئ نو له کیبورډ څخه به اسکیپ بټن ووهئ بېرته چې کېږي هغه عادي حالت ته راځي پرینټ لیاوټ څه معنا دا خو همداسې پرینټ لیاوټ غوندې کېږي اوس راځم هغه دلته زه به څه هغه واخلم هیډینګ واخلم هوم مینو کې مثال دا زه د انټر کوم مثلا ورښکته کومه ښه یورو مثلا فرض که دا د موږ عنوان ده دا چې زه هیډینګ اخلم څه شی هیډینګ 1 همدارنګه لاندې راښکته کېږم تیمس هم دا هم د موږ ورته دا هم هیډینګ 1 داسې هیډینګونه شته مختلف تاسو موږ اخیستلی شو اوس راځم بیرته ویو ټیب ته ویو ټیب کې چې د ویب لیاوټ که چېرته موږ تاسو ډیټا د انټرنیټ څخه واخلئ دا موږ دغه ډیټا موږ نیټ کې اچولې ده که چېرته څوک د موږ دغه ډیټا له نیټ څخه اخلي نو هغه کس ته به څه رقم د ښکارېږي ګوره هغه کس ته به دا رقم د ښکاري صرف دلته موږ ته شی ګوره موږ ته پیج نه ښیي موږ ته صرف ورډ ته ښیي دومره ورډ پکې راغلي دي نور موږ د هغه پیج هغه ټول موږ ته یو پیج ښیي څومره چې ښکته کېږي همه یو پیج ده بل دې کې ده آوټلاین څنګه کلیک وګوره دې کې څه شی ګوره د آوټلاین غوندې راځي ګوره دغه کوم هغه چې پکې موږ هیډینګ اخیستو هیډینګ ګوره بیل راځي دا رقم ته او لاندې ګوره نو ټول شی کېږي دا رقم ته ښکارېږي څه ده نقطې موږ ته ښکارېږي چې دا شی ده دا پاراګراف دا نقطې چې وینئ تاسو او دې کې هم موږ ته ګوره شیټ موږ ته شی ښکاري ټول په یو پیج کې ښکاري لکه ګوره چې ډیوایډ کوي نه نو دا به زه بېرته راسم دا کلوز کړم آوټلاین بیا به راسم ویو ته ویو کې چې ده ډرافټ څه شی کوي دې کې ګوده رقم ته هم موږ تاسو کتلی شو که څه رقم تاسو کتل غواړئ د خپل خط صحیح لوستلی شئ نو هر رقم تاسو دا ولولئ دا ګوره دې کې هم ګوره چې کېږي پیج ګوره دا رقم دا ګوره دا ډاټ ښکاري ټکې دغه باندې دغه پیج تقسیم شوی ده نور پکې څه خاص څه شی نشته نو بېرته راځم پرینټ لیاوټ ته پرینټ لیاوټ کې چې اوس راغلم دلته هم ګوره دا ویرټیکل همدارنګه یو صفحه کې ته ښکاره سي که نه که ته وایې کتاب غوندې درته ښکاره سي دا ګوره سایډ ټو سایډ ده دا زه کلیک کړم ګوره صفحه په صفحه موږ ته ښکاري ګوره دا اوله صفحه دا دویمه صفحه لکه یعنې کتاب غوندې ګورې که ته موږ هغه کرسر ښکته کړو ګوره سایډ بای سایډ هغه د کتاب په شکل یې موږ ته راولي نو راځم بېرته ویرټیکل ته د یوه صفحه ماته راوله بل د دې کې رولر ګوره لکه دې په هغه باندې اندازه باندې موږ د خطونو شیان موږ برابرولی شو دا رولر موږ ته راولي که چېرته کلیک ته یې لرې کړو دا به شي کې رولر ختمیږي بل دا دې کې ګریډ لاینز چې د خانه خالي موږ ته راولي ګوره دا رقم ده ګوره لکه د اکسل پروګرام دا رقم خانه خالي موږ ته راولي دا خانه خالي ته چې وایي دې ټولو ته د ګریډ لاینز وایي بیا دا کلیک ته یې لرې کوم چې کېږي دا ګریډ لاینز یې ختمیږي بل دا نیویګیشن پین دا موږ تاسو په شیش کې موږ لوستل هوم مینو کې موږ تاسو ته لوستلي وو دا فایند کې دلته موږ هم تاسو دغه لوستلي وو نیویګیشن دا ګورئ
خو اوس دلته مې لږې سرسري به تکرار کړو لکه تاسو مخکې دا لوستلی ده. نو څنګه چې دې ما زه کلیک کړم ګوره دا رقم د ماته هغه راولي هیډینګ. ګوره څو هیډینګ مثلا دغه څومره هیډینګ چې هغه یو شوي وي هغه ټول دلته راځي. زه دلته تاسو ته وایم چې تاسو په ایم ایس ورډ پروګرام کې د هوم ټیب کې چې ده دغه هیډینګ چې ده هر عنوان تاسو ورکوئ کوښښ وکړئ چې دغه هیډینګ ورکوئ. تاسو هیډینګ ورکوئ تاسو ایم ایس ورډ پروګرام بیا ډېر په اسانۍ توګه تاسو استعمالولی شئ. ګوره دلته ګوره موږ ته هیډینګ یې ګوره راوکاږل هیډینګ څه دی ګوره څو پیج دي پیجونه موږ ته ښیي ګوره ټول څلور پیجه دي ریزلټ یې مثلا څه شی ده ګوره دا هر څه موږ ته ښیي. او دارنګه موږ تاسو دلته سرچ پکې هم کولی شو مثلا څه شی زه ورته ماته پکې شیر پیدا کړه ټیمز دا څنګه انټر کوم یا د سرچ باندې کلیک کوم نو ماته چې کوي دغه فایند هم ماته ټیمز هم پیدا کوي. څو ټیمز دي ګوره دلته 8 دانې دي ګوره 8 ټیمز یې موږ ته پیدا کړل. که چې د ریزلټ دلته وګورم ګوره د هر یو مخکې به هغه جمله هغه هم پکې ښیي چې دغه ټیمز کوم کوم ځایونو کې یوز سوی ده هغه ټول چې کوي دلته موږ تاسو ته چې ښیي ریزلټ ښیي. همدارنګه هم دا زه مثال پکې بل هغه پیدا کړم زه ورته وایم ماته ټکس پیدا کړه TEXT. څنګه زه کیبورډ څخه انټر کړم ټکس څو ځلې راغلی دا ټکس نوم ګوره ریزلټ دلته ګورې 14 ځلې بل دا ګوره دا ټکس هر یو ګوره هغه کوم سنټنس کې چې استعمال شوی ده هغه ټول یې موږ تاسو دلته چیک کړي راولي. دا رقم ده که چېرته موږ کلیک کړو مثلا ګوره په ټکس باندې هر موږ هغه ټکس باندې پوهېږو دې ما کلیک کړم دې ټکس باندې راوتم دا ورته دا ګوره څوم پیج ده دا هم ګوره هماغه اول پیج ده دا رقم ته سره ښکته کېږي چې د ټکس یې ګوره په دې ما کلیک کوه نو هغه ټکس تاسو چې کوي بیایي. بیا راځو لکه کلوز کومه راځم بیا ویو ټیب ته ویو ټیب کې بیا چې ده زوم چې ده دا موږ زوم کوو څومره فیصده غواړي دا ګوره 100% ده. مثال که پلنوالی غواړئ مثال پیج بیا پلنوالی غواړئ ټکس غواړئ څه شی غواړئ مثال زوم کې 200% مثال زوم که راته دا چې کېږي 200 دا رقم زوم کېږي ګوره څو 200% شو ورته وایم 100% بېرته 100% یې که راته او دغه زوم او دغه زوم دواړه یو شی ده. د دې څخه هم تاسو زوم کولی شئ او هم یې دې ته کمولی شئ. بل دا چې ده ون پیج څه معنا په یو پیج کې ټوله ده خو دا رقم ته څومره چې پیجونه یې ټول دا رقم ته لمبر په لمبر درته ښیي پیج 1 پیج 2 دغه څه لپاره 1 پیج لپاره ده. بل په دې کې څه شی ده ملټیپل پیج مې زه کلیک کوم دا رقم نه ګوره دا رقم ته راته ښیي ملټیپل سایډ په سایډ یې راته ښیي ګوره څومره پیجونه یې ټول موږ ته ښیي ګوره دلته مثال څو پیجونه یې دلته ټول درته دا رقم ته 3 پاڼې راولي. بل دې کې دغه پیج ویت او زوم چې ده همدا رقم پاڼه غټي دا چې ده دا په ورټیکل باندې غټي دا په ملاستې باندې مثال د پورټریټ چې ورته وایي موږ که نه دا په هغه باندې دا غټوي. بل د دې کې نیو وینډو اوس مثلا دلته که تاسو وګورئ د نیو وینډو ده مثلا دا یو ډاکومنټ 1 ده که چېرته زه دې باندې کلیک کړم همدغه خط شیان چې دي دا ټول ماته چې کوي ډاکومنټ 2 ته یې راوړئ ګوره ډاکومنټ 1 چې ده د دې فوټوکافي موږ ته وکاږله همدارنګه هر څومره تاسو دغه کلیک کوئ نو دې چې کوي دا یو هغه یې کاږي درته ټول ختم کړل اوس مثال موږ بېل صف کوو مثال کوو هر رقم دا کوو د همدغه خط چې ده د همدې تاسو ته فوټوکافي کاږي ده. بیا راځم ویو ته ویو ته چې کوم بیا ارینج څه ما دغه ټول ارینج کړي دا ګوره فوټوکافیانې چې ما وکاږلې دغه ټولې چې کړې موږ ته ارینج کړلې دې متن راځم هلته ویډیو او دا هم دا ته ویډیو ته راولم. اوس چې کوو که چېرته مثلا ګوره فوټوکافي ده که نه یو ځای کې زه دا کلیک کوم نو چې کې دا فوټوکافیان چې څومره کاږلي دي ما دغه ټول ځای کې چې کې تغییرات راځي ګورې دغه ګوره دغه ځایونو کې مې ګوره ښکاري درته. بیا راځم دا چې کومه ده دا زه کلوز کوم بېرته دا به هم کلوز کومه نو څومره موږ تاسو په دې نیو وینډو کې څومره چې هغه وکاږو هغه کاږلی شو. بل دی دغه سپلیټ تقسیم کولو دا مثلا زه دلته درېږم پیج ډېرې دي غواړم چې دا نیم شیان زه بېل وګورم دا لاندې چې دا بېل وګورم مثلا دا د ویډیو هغه جوړ کړی موږ بېل وګورو او دا تیمس چې ده دغه موږ غواړو بېل وګورو نو دې لپاره څه شی کوو نو دې لپاره به زه دغه تیمس لږ لاندې راښکته کړم دلته به ودرېږو دلته ودرېږو سپلیټ یې کړه تقسیم یې کړه دا پاس تقسیم کې لاندې تقسیم کې راته څه معنا ګوره اوس ګوره لاندې ګوره پاس
سکرول ګور خورو مې لاندې ګور نه خورېږي. دلته مثال زه کولی شم خط ولیکي مثال د یو وخت کې که داسې مثال ځینې خطونه دا رقم دی چې هغه دې سره لینک ولري هلته اضافه کوې مثال بیا غواړې دلته هم وروسته اضافه کړي مثال دلته دا خط لیکل سوی دغه غواړې دا خط دلته راولې نو دغه شی کې دا رقم دا تقسیمیږي ګورې په دغه صفحه یا چې په دغه دا اصل صفحه تقسیمیږي نه دا بیا ځې مونږ تاسو ته لکه پیج بریک دا رقم ته نه کېږي دا څه شی کېږي بیا ځې مونږ تاسو ته د هغه پیج دغه د کتلو مونږ د تقسیمات ښیي چې مثال مونږ غواړو 10 پیجه مثال هغه پاسې هغه بیلې وګورو د لاندې بیلې وګورو په یو وخت کې دا سپلیټ دې لپاره ده که بیرته ختمول غواړئ نو شی کوي ریموو سپلیټ یې کوي. ها بیا راځو څو پیجه شی کومه زه د یو څو هغه نور اخلمه دې کاپي اخلمه بیا مثلا یو بل هم بیا چې کومه دې یو بله کاپي هم اخلمه نیو وینډو. اوس چې راځم ویو ته اوس چې دا سایډ بای سایډ ده په ډاکومنټ 1 ډاکومنټ 2 دي چې شي کې موږ سایډ بای سایډ ګورا کېږي هلته مخکې خیال کړي چې ملاسته خودو کنه اوس که چې زه دا یو ښکته کوم بل هم ښکته کېږي ګوره دا د سپلیټ غونې ده خو هغې سره لږ توپیر کوي دا یو ښکته کې دې کې اوس سفید دغه پیج چې ده مثال په منځ تقسیم شو که نه د کتلو یې او هلته چې ده په ملاستې باندې ګوره ویډیو ده مثال دلته مثال اضافه کې چې پکې اضافه که یا مثلا دغه خط ده مثلا دغه خط غواړي دلته ولیکي دلته یې ولیکه دا شی کې سایډ بای سایډ یې موږ ته ښایي. ول دا اوس کلوز کومه بل دغه سایډ بای سایډ کې چې ده د خیال کړي دغه ګوره ښځه دا سایډ بای سایډ دي که نه دغه مثال چې شی ده لږ ښکته پورته کومه زه مثلا زه دا رقم تا کومه دا شی دا رقم ته راغی اوس زه راځم ویو ته ویو کې راځم چې کومه دا د دا رقم یو غټ شو که نه بیا دا شی کوم د ریسیټ وینډوز پوزیشن بیرته ما رقم دی که راغله ګوره بیرته ما رقم دی موږ ته شی کړه سایډ په سایډ یې موږ ته راوستله نو راځم دا شی کومه دا کلوز کومه ښه اوس چې شی ده دې کې په دې هغه کې چې سویچ وینډو سویچ دغه فوټوکاپي چې موږ اخیستې وله د ډاکومنټونو دې هم دغه تاسو کولی شئ مثلا دا ترتیب ورکوئ او زیات راځم د څو فایله چې کومه اوپن کومه مثلا د آی ټي زه اوپن کومه آی ټي فایل چې ده دا چې شی کې موږ تاسو کولی شو چې په یو وخت کې ځینې فایلونه مثال یو فایل نه خیز وخو جمپ وخو بل فایل ته بل فایل کې مثال ولاړ وي هغې نه جمپ وخو بل فایل ته دا آی ټي موږ اوپن کوم زه دلته ښه دا هم فایل هم اوپن شو مثلا دې فایلونه زه اوپن کوم دلته دغه انویټیشن دا به هم اوپن کوم کمپیوټر لږ نوی اوس اپډیټ کړ هغه پکې ده ښه دا به اوس اوپن شي ښه دا هم اوپن شو اوس راځم چېرته د اولني هغه ته اوس چې شی کومه ګوره سویچ وینډو مثلا ګوره کوم یو ته ځې مثلا اوس دا ډاکومنټ کې زه ولاړ یم که زه ورته یم هغه ته ګوره ټو ته ولېږه ټو ته کې ګوره ډایرکټ ما ته شی کې ټو یې خلاص کړه همدا رقم د زه بیا ویو ټیب ته راځم دا کلیدي ستاسو په یو وخت کې ډېر مثال فایلونه تاسو اوپن کړي وي تاسو نه غواړئ د ښکاسې یو فایل ته وګورئ که نه چې دا کوم فایل دا کوم فایل د فایلونه ډېر دلته تاسو لږ ستونزه جوړېږي دلته چې ده دلته مکمل تشریح لیکلي مثال فایل 3 ته مبوزه تاسو کولی شئ چې په یو وخت کې ډېر فایلونه تاسو مثال یو فایل نه بل فایل ته جمپ ووهئ او بل په دې کې چې اصل دې کې شی ده دې کې دا میکرو ده میکرو څه معنا دی د خپل اکشن ته وایي مثلا مثلا زه د 2002 میکرو جوړوم مثلا زه دغه خط ده دې ته چې کوم زه مثلا دا بولډ کوم میټالیک کوم انډرلاین کوم دا رقم ته دا هغه ورکوم هایلایټ ورکوم رنګ یې ورکوم مثلا دا رنګ ورکوم
چې دا رنګ یې ولې وانخیسته. ښه اوس دغه فارمیټ چې دغه فارمیټ ما ته ځینې وخت کې په کارېږي چې ته زه یو ځل مثال کټ یا کاپي ووهم هغه یو ځل کېږي بیا که چېرته موږ تاسو ورډ پروګرام کې کار کوو نو دغه بیا کار نه کوي ځکه موږ نو بل کټ کاپي واخلو هغه چېږي ختمېږي. زه وایم چې یو ځل دغه کوم ډیزاین چې ما جوړ کړی فارمیټ یې همدا فارمیټ یې ما ته واخله خو څه شی وکړه مثال زر وخت چې دا فارمیټ ما ته راځي زه وایم دغه همدا فارمیټ چې ده په نو ټیکس باندې زه اپلای کړم. نو دې لپاره موږ څه شی کوو دا اوس مثال که زه همدارنګه فارمیټ لاندې جوړوم اوس راځم چېرته ویو ته ویو کې چېرته میکرو کې چې کوم ریکارډ میکرو کې مثال نوم ورکوئ مثال دا میکرو 2 مثال ورکوئ یا مثال ما زه لیکم فارمیټ اوس دا فارمیټ ما ورکړ د ډسکرپشن کې نور تشریح شیان ورته لیکي که نه که چې تاسو د په نوم باندې پوه نه سئ د تشریح باندې پوه شئ خو زه په تشریح اسکیپ کوم دا اوکې کوم څه شي کې ریکارډینګ شروع سو اوس څه شي کې دا زه ټول داسې سلیکټ کوم اعظم هوم ټیب ته هوم ټیب کې شي کوم بولډ کوم اټالیک کوم انډرلاین کوم مثال هایلایټ او دا مې سور رنګ وسو اوس څه شي کوم بیرته راځم دا فارمیټ ما جوړ کړ کنه اوس راځم چېرته زما سټاپ میکرو راته ودراوه اوس څه شي کوم اوس لږ لاندې راښکته کېږم مثال غواړم همدغه فارمیټ چې ده دغه په دغه ځای زه اپلای کړم میکرو ته راځم ویو میکرو څه شی په نوم و فارمیټ په نوم وکړه دلته ګور تاسو ایډیټ کولی شئ مثال کریټ کولی شئ ډیلیټ کولی هم شئ مثال او ترتیب هم ورکولی شئ په دا ترتیب باندې تاسو راولئ ورته هم دا رن یې کړه همدا فارمیټ به څه شی کېږي اوس به لاندې راغی خو دغه شی ده دا ټیکس کلر نه اخلي میکرو نور هر څه اخلي. بل چې د دې کې تاسو یو بل رنګ هم کار کولی شو چې دې کې زه راځم دا چې کوم دا ټول کنټرول آرټ اخلم دا شی کوم ډیلیټ کوم نوی پیراګراف اخلم دی خو د رنګ او د فارمیټ اوس دې کې موږ تاسو مثال یو غواړو خط ولیکم دغه خط چې دا مثال هر وخت ما ته پکارېږي زه دا کټ کاپي که چېرته یو ځل ما وکړله هغه کټ کاپي مثال بیا بل ځای نه کټ کاپي وس نو هغه کټ کاپي چې ختمېږي نو راځم دلته چې کوم دې لپاره ریکارډ میکرو باندې کلیک کوم مثال لیکم څه شی ولیکم مثلا لیکم رایټ په نوم باندې مې ولیکه څنګه چې دا اوکې کړل دی بکس غوندې راځي ګوره انویلیټ پرسن نیم ښه دا نوم یې وانخیسته بل نوم به ورکړو ریکارډ میکرو مثلا دا میکرو 2 ده میکرو 2 زه چې کوم اوکې کوم اوس چې کوم دلته خط لیکم ورته هم لیکم this is Afghanistan ښه دا شی کوم دا زوم بیرته ګوره داسې دا نښې ګوره د وینې ګوره دا بکس غوندې ګوره هغه غوندې ټیپ ریکارډ غوندې ځکه دا ریکارډ کوي دا شی کوم بیرته راځم دا شی کوم سټاپ کوم اوس همدغه افغانستان چې زه کولی شم په هر ځای کې زه پیسټ کړم مثلا دا راښکته کېږم دلته راځم مثال چې کوم ګوره ویو میکرو چې یو میکرو 2 په نوم وکنه دا اوکې کوم د شی کوم رن کوم نو چې کوم افغانستان دلته راغی همدارنګه مثال زه مثال لاندې راښکته کېږم دلته راښکته کېږم بیا زه میکرو ته ویو میکرو بیا چې کوم دلته ګوره میکرو 2 او دا رن ګوره تاسو که داسې یو غټ خط وي تاسو هر وخت تاسو په کارېږي تاسو هغه غټ خط ولیکئ دلته تاسو ریکارډ یې کوئ نو هغه هر وخت تاسو مثال غواړئ دغه پیسټ کوئ همدې میکرو څخه تاسو په اسانۍ شی کولی پیسټ کولی شئ کټ کاپي نه دا ډېر غوره شی ده. بل دې کې دا پراپرټي موږ تاسو دلته هم ده خو موږ تاسو دا دلته په فایل مینو کې چېرته انفو کې موږ تاسو دا پراپرټي لوستلې وه چې دا څنګه مثال دغه ټایټل سره کوم اضافه کوئ ټاګ دا کمنټ دا آثر دا شیان تاسو اضافه کولی شئ دلته هم هماغه شی ده یعنې دلته هم هغه آپشن ګوره بېرته همدغه ځای موږ راوستلو دلته تاسو چې کوئ اضافه کولی شئ. دا زموږ تاسو د آفس د نن ورځې درس په لوی الله پاک مو سپارم موږ سره اوسئ آباد اوسئ.